ونیز بحث ته ښه راغلاست. وسلوال طالبان وایي له 5 اډو د امریکایي سرتیرو له وتلو پرته د دوحې تړون نورې برخې په بشپړه توګه نه دي عملي شوي او په کار ده چې دا تړون بشپړ عملي شي. خو امریکایي چارواکي افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي روان تاوتریخوالی د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دی. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د دوحې تړون سره سم عمل نه دی کړی او په افغان ځواکونو یې بریدونه پراخ کړي او ګڼ شمېر ملکي وګړي وژلي دي. د دوحې تړون له لاسلیکه 115 ورځې پرون پوره شوې چې د روان میلادي کال د فبرورۍ په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او په دې توګه لومړنی پړاو بشپړ شو. نننی بحث کې په دې غږیږو چې د امریکا طالبانو تړون کومې برخې نه دي عملي شوي او ولې د تړون په وړاندې پراته خنډونه او حل لارې او د دې تړون په پوره عملي کېدو په افغانستان کې سوله راتلی شي او کنه. د بحث میلمانه د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد، د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد یو نږدې همکار او دستیار شهر اعظم د بحث کوربه زه سپین تڼی یم. پیل که مجاهد صاحب تاسې راته وکړئ له امریکایانو سره د تړون له کومو برخو ناراضي یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد یادونه باید وکړو چې د تړون برخې بېلابېلې دي چې ځینې تر اوسه پورې عملي شوي دي ولې ځینې ته خنډونه ایجاد شوي دي. هغه برخې چې عملي شوي دي تاسې مې یادونه وکړه چې د ځواکونو کمښت ته د 5 اډو تخلیه ده دا عملي شوي دي ولې هغه څه چې بیا د افغانانو پورې ډېر ارتباط نه شي بین الافغاني مذاکرات ته موږ ورسوي هغه د بندیانو خلاصون پروسه ده چې هغه تر اوسه پورې متاسفانه نه ده عملي شوې. باید په لومړیو 10 ورځو کې 4,000 بندیان خلاصي وای او له هغه نه متصل افغانان بین الافغاني مذاکرات ته تللي وای اوس په لا پرمختګونه شوي وو او د تړون نور بندونه به هم په مخ تلل او مطمئن به په مخ روان وو. متاسفانه چې خنډونه واچول شول په دې خنډونو کې هم امریکایي جهت ته ژمن ده هغه مسؤلیت لري ژمنه یې کړې په توافقنامه کې باید دا زندانیانو پروسه تکمیل وای او ورسره د کابل ادارې ته هم ضرور چې خنډونه ایجاد نه کړي پرې د افغانان خپل مابین کې کینی مذاکرات وکړي دغه داخلي ستونزې ته د حل لارې پیدا شي. د همدا ستونزه ده او اعتراض چې واردېږي چې ګنې جګړې دوام کړی هغه خو د جګړې 2 بعده دي. د بهرنیو سره جګړه بالکل رامنځته شوې نه ده. تاسو به مورد ویلي چې دوی خپل ویلي چې مورد نه لري چې زموږ لخوا په دوی باندې برید شوی دا معنا لري چې امارت د تړون ټولو بندونو ته ډېر کلک ژمن ده او داخلیانو سره د جګړې د بندېدو هیڅ مورد موږ نه لرو په تړون کې. که تاسې تړون ته بیا مراجعه وکړئ هغه ټول نشر شوی ده افغانان هم کتلی چې رسنۍ توګه پر لاسرسی لري نو هلته ډېر صراحتا راغلي چې افغانانو سره به بېل بحث کړي په هغه بحث په مذاکراتو کې دننه بیا خو مجاهد صاحب تاسو مخکې خبرې ته اشاره وکړه مثلا د بندیانو خبره تاسو وایي چې له افغانانو سره یا د افغان حکومت سره تړاو نه لري خو بندیان خو د افغان حکومت سره دي. نه بندیان 2 اړخ لري. یو دا چې بندیان باید خلاص دي ژمنه امریکایانو کړي او دا بندیان په رأس په اول کې نیول شوي امریکایانو لخوا دي ځکه تاسو به یاد چې امریکایانو وهلې د خلکو په وړاندې باندې عملیات امریکایانو کول د باګرام زندان امریکایانو جوړ کړی تمیل د زندانونو ټول د امریکایانو په لاس دا نیول شوي د خلک د امریکایانو لخوا نو ځکه ډېره حتی یادونه د امریکایانو سره په مذاکرات کې دا موضوع راپورته شوه چې د تاسو بیان کړي تاسو د اشغال په وجه چې تاسو د جګړې په وجه دوی دوه هلته ژمنه کوي چې موږ دغه بندیان خلاصوو د دې په خاطر څه اعتماد رامنځته دي او په لوی سر کې د بندیانو خلاصون د دې په خاطر نه دی چې موږ یو نیوکه کوو یو بانجوي کوو بلکې دا یو ډېر لوی پرمختګ ده چې لویه جګړه تېره شوې 19 کلنه جګړه طبعا دواړه اړخونو ته د اعتمادۍ منځته راغلي دي د اعتماد د پیاوړتیا لپاره باور لږ جوړېدا لپاره خیر کېدای شي مجاهد صاحب کېدای شي دې موضوع ته راستانه شو ځکه د بندیانو مسله لا انجمنه ده او په دې بس تاسو دلایل او د حکومت د لوري دلایل هم واورو خو راځي چې اعظم صاحب له تاسې واورو فکر کوئ چې د ښاغلي مجاهد څرګندونې څومره په ځای دي او ولې امریکایان خپلې ژمنې نه عملي کوي؟ زه په اول قدم کې دا عرض کول غواړم چې زه چې کومې خبرې کومه دا زما خپل شخصي نظر دی ډاکټر صاحب خلیلزاد پورې کوم تعلق پیله نه لري. زه د هغه سره د هغه د مسلو تر سرحده پورې ملګری یم کوم د کاري ټیم برخې نه یم ځکه چې هغه یو د امریکایي ټیم مشري کوي او زه افغان یم. خبره داسې ده چې تا چې موږ نن د سولې په درشل کې د دوحې توافقنامه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کړله یا شوله دا یوه ساده خبره نه ده. دا ډېر یو درون او عظیم کار و دا یو غیبي وحی نه وه دا د کوم ځای څخه راغلی کومه نقصه نه وه
د لپاره سخت خواري وکړه شو. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نور ملګرو ورسره په شمول زما په دې کې کلونه زحمت وایستل شو چې دنیا دې ته آماده شي چې موږ په دې جنگ کې نه افغانان ورګټ لري نه امریکایان لري او موږ باید د جنگ د خاتمه لار پیدا کړو. او بل اخر نتیجه دا شو چې د دوحې تر کانفرنس پورې ورسېدل. د دوحې کانفرنس ته باید په دې درانه نظر باندې کتل شوی. هغه په دې معنا باندې چې په دې کې جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د اختتام خواته لاړه ده. قرارداد ترمنځ امضا شو، تړون ترمنځ امضا شو، معاهده وشوله چې نور به په بل باندې جګړه نه کوي. ځکه جګړې اصلي اړخونه مدعا وو، خو د طالبانو رژیم او امریکایان راغلل هغه یې ووهه او په نتیجه کې بیا د جناب امیر کرزي نظام جوړ دولت جوړ. معنا جنگ د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دا د جنگ یو اساسي برخه و چې باید د امریکایانو سره حل شوی وي. هغه حل شو. په هغې مسوده کې ستاسو په یاد دا شی راغلی و چې که چیرې یوه ماده عملي نه شي دا بله هم معنا نه لري. معنا ټولې سره وتړلې، یعنې د افغان دولت د هغې بنیادونو ساتنه، بیا په دې کې د امریکایانو وتل، په دې کې به صلح، په دې کې اوربند او په دې کې دا ټول مسایل سره یو د بل سره تړلي وو او دا باید مرحله په مرحله مخته تللی وي. مونږ په همدې باندې غږیږو. ګور اعظم صاحب مونږ په همدې غږیږو مرحله په مرحله چې وایو دغه د لومړۍ مرحله یې پای ته ورسېده، خو یو په بل تورونه کوي. د ښاغلي مجاهد خبرې مو واورېدې، مثلا ولې امریکایان د خپل لوري نه عملي کوي دا تړون؟ وزه تا عرض وکړم امریکایانو خو دا دومره وکولی شو چې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار وارد کړ چې د دوحې معاهدې ته باید دی درست پاتې شي، وفادار پاتې شي او د هغې د حل لاره باید په مخ باندې درسته ویسي. ولې زه تاسو ته یو عرض وکړم چې ټول کارونه خو امریکایان نشي کولی. موږ په خپل افغانان من حیث افغانانو دا زموږ وظیفه جوړېږي چې دوی څنګه صلح ته لاړ شو او د دې اوږده جنګ نه ځان خلاص کړو او د خپل ورور لاس خپل ګریوان وباسو. په دې کې لویه نیمګړتیا چې من سره راغله، اول عدم اعتماد، اول حسن نیت چې هغه پیدا نه شو. زه تاسو ته په سپینه دا خبره کوم که موږ رښتیا ونه یو موږ د مسلې حل نشو پیدا کولی. زه د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې هم ملګری وم. زه د څو میاشتو لپاره هلته وم چې د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د سولې په مورد کې یو پل شمه او هغه نیمګړتیاوې چې دوی پې نشي پوهېدلی یا مشکل ورسره مخ کېږي یا په هغې باندې دوی د دې ذهن بلې خواته ځي، هغوی دوی متوجه کړم. مګر تاسو یقین وکړئ چې کومه ورځ د دوحې معاهده امضا شوله، افغان حکومت د هغې سره د عدم همکارۍ قدم پورته کړ. تاسو ولیدل چې د ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد څومره کمپاین وچلو د فیسبوک په ذریعه او حتی د امریکې تر حکومته پورې خبره ورسول. د امنیت شورا مشاور هلته ولېږو چې د نه شکایت وکړي په دې مسله کې. د دې معنا څه شی وه؟ د دې معنا دا وه چې دغه صلح چې کومه د دوحې په کانفرانس کې ترتیب شوې وه دا د لپاره د منلو وړ نه وه. خو د افغان حکومت ګیله اوس دا ده اعظم صاحب، د افغان حکومت ګیله دا ده چې دوی له پامه وغورځول، له طالبانو سره کېناستل، له دوی نه چا پوښتنه ونه کړله، هر څه چې کېږي په خپله مخه یې کوي او د ځینو افغانانو نظر هم دا دی. زه تاسو ته عرض وکړم ډاکټر زلمی خلیلزاد، تاسو د تېر تاریخ وګورئ، هره مسله چې په دوحه کې بحث شوې ده اول له افغان حکومت سره شریکه کړې ده او بیا له دوحې ته او بیا له دوحې نه بیرته راغلې ده نتیجه راوړې ده د افغان حکومت سره شریکه کړې ده. ما په وار دوی نه پوښتنه وکړه، د امنیت شورا نه مې سوال وکړ چې کوم شي باندې تاسو نه یاست خبر، مهرباني وکړئ 2 ساعته لپاره به ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او ډاکټر صاحب اشرف غني په یو وطاق کې 2 په 2 کېنوئ. هم صنفیان دي، په کوم شي کې نه دي پوه شوي ځان به پرې پوه کړي. مګر ما ته به ویل چې نه کومه خبره نشته، په خبره پوه یو، کوم شی نشته، د باندې به چې راووتو بیا به خبرې بدلې وې. زه تاسو په یقین سره ویلی شم، تاسو وګورئ دوحې د کانفرانس په لومړۍ ورځ باندې د چالته د ډاکټر زلمی خلیلزاد او د ملا برادر اخوند ترمنځ معاهده امضا کېږي. د امریکا د دفاع وزیر راځي کابل ته او د کابل د حکومت یا د ډاکټر صاحب غني سره عین معاهده امضا کوي او په ټولو شیانو یې پوه کوي، د دوحې د قرارداد په محتویات بیا د اخر ځل دپاره پوه کوي او د ده اعتماد په دې کې اخلي. نو خبرتیا نوره څه شي؟ څومره خبرتیا نوره ورته ورکړي؟ بله راځئ چې مجاهد صاحب نه واورو. مجاهد صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په دې موده کې له تړون سره سم خپل ځواکونه کم کړي دي، 15 اډې هم خالي کړي دي. فکر نه کوئ چې دا هغه څه و چې تاسې غوښتل؟
بله او دغه پرمختګونه سوي دي په لومړی یو سلو 15 ورځو کې موږ ته راپور راکړ چې ځواکونه هم چې د امریکایانو ورسره په تناسب د یو د متحدینو ځواکونه هم چې همدارس 15 اډې هم تخلیه سوي دي دا یو ښه پرمختګ ده موږ د دې نه هرکلی کړی تاسې تېر ورځې موږ اعلامیه واورېده او خو داسې ملاحظه پکې د 2-3 ملاحظې شته هغه باید د جبران شي اول داسې د زندانیانو پروسه اوس کمه پاتې باید دا تکمیل شي او کوم جهتونه چې خنډونه اچي دا باید وانه شي مخکې تاسې یو خبره وکړه چې مثلا افغان اداره ته یا د کابل اداره چې هغه ګیله لري چې دوی پروسې نه دي باندې وي څرنګه اوس کله چې د خارجیانو سره دغه مسله حل شوه اوس افغانان په خپل مابین کې کېنو د بین الافغاني مذاکرات موږ کله وایو ټول افغانان یادوو او ټول جهتونه به په دې کې شرکت لري اوس دوی ته نوبت رسېږي چې خپل وار تېر کړي خپل وینا دپاره لري نو خو د هغو لپاره هم تاسو شرایط ږدئ مثلا یو شرط مو دا دی چې باید د ستاسو بندیان خوشي شي افغان حکومت درته وایي چې 4.5 زره خوشي کړي دا نور هم خوشي کول لږ حوصله راته وکړي ځکه دغه کسان چې دي په جنایتونو کې ښکیل دي تاسو ورته وایي چې نه زموږ خبره ومنئ دا خو ګوره بیا مخکې چې راځم ته یادونه وکړو دا د دوحې تړون ډېر لوی تړون و دا باید یوه عادي نسخه نه وه موږ په دې کې تغییر راولو او کمیکاسي وکړو د چا په غوښتنه دا لوی تړون ته باید په لوی نظر وکتل شي هلته فیصله شوې چې باید شپږ زره زندانیان خلاص شي موږ دې ته تعهد ضرور له خپلې خوا مقابل جهت هم باید بانهجویي ونه کړي د ابتدا نه دغه بانې نه وي کنه بیا ویلي له سره هېڅ بندیان نه پرېږدي بیا ویلي 1.5 زره پرېږدي بیا ویلي 2 زره پرېږدي مختلفې بانې د دوسیو په اړه مو ولوېدې اوس هم دغه تورونه چې د بندیانو باندې خو همدغه ستاسو خبره که چېرته دوی بانې کولی خو دوی به نه در خوشي کول هغه د 4.5 زره یې در خوشي کړل معنا دا چې بانې نه کوي هغه خو نو بیا له بلې وجې سوي دي چې خوشي سوي دي ممکن هغه شیر اعظم صاحب تاسو ته واضح ووایي چې هغه په جریان کې د ننني امریکایان په دې باندې اشاره چې ما وویل دا ونه وکړي د بندیان امریکایانو نیولي اوس هم امریکایان دې ته یعنې هغه خپله ژمنه یې نه ده لا پوره کړې موږ سره یغو ژمنه دا وه چې زندانیان باید په 10 ورځو کې خوشي کړي ځکه دا کسان نیولي امریکایانو موږ دغه تعامل او دغه امضا او لاسلیک د بندیانو د خلاصون امریکایانو سره کړی موږ چې کله بین الافغاني مذاکرات ته راځو خو همدا خبره کېدای شي دوی درته وکړي چې له امریکایانو سره مو کړی ده نو له موږ څه غواړئ او افغان حکومت کېدای شي دا درته ووایي موږ کابل له کابل ادارې نه یوه غوښتنه هم نه ده کړې چې موږ ته بندیان راپرېږدي موږ خبره د کابل د هغه ټیم سره کړې د امریکایي ټیم سره چې موږ په کانال کې ورسره موجود یو هغو سره نو خو بندیان خو د افغان حکومت سره دي دوی معنی ایجادي د افغان کابل اداره صرف یو پیردار په صفت بندیان ساتي نیول امریکایانو دي د ټول خلک تاسو معلومات په باګرام کې موږ خو ځان نه درلود د امریکایانو جوړ کړی ده د چاپی امریکایانو ویلي د خلک له کورونو امریکایان راوستي هلته چې ولي په 10 کاله وي 12 کاله تر 20 کاله پورې قید ورکړی دا پروسه اصل د ستونزه د امریکایانو سره وه د کابل اداره باید معنی ایجاد نه کړي موږ دا غوښتنه دوی نه کوو چې موږ ته بندیان راخلاص کړي صرف معنی دې نه ایجادي د سولې په وړاندې نه تنها د بندیانو قضیه نه د مختلف دوی د مذاکراتو د پیل په وړاندې خنډونه نور هم لري خو خیر مجاهد صاحب افغان حکومت همیشه دا وایي چې موږ د سولې په وړاندې خنډونه نه ایجادوو موږ تیار یو چې بندیان یې ورخوشي کو خو خپل شرایط لري دغه بندیان چې لیست راکړی دی موږ ته دا جنایي بندیان دي بل لیست موږ ته راکړي فکر کوئ چې دا همدغه د بندیانو مسله کېدای شي د سولې خبرې بیخي وځنډوي نه دغه خبره خپله چې دوی کوي دا دغه خنډ ده ځکه دا موږ بندیان چې وایي جنایي بندیان نه دي که جنایي بندیان وایي دوی به په جنایي بلاکونو یا په جنایي برخه کې اوسېدل یعنی ستاسو خبره همغه ده چې بل نوملړ نه ورکوي همدغه کسان چې دوی وایي چې په جنایتونو کې ښکیل دي جرمي په اصطلاح بندیان دي تاسو وایي چې نه همدغه دي راخوشي کړي بالکل دی جرمي دوسیان نه لري ټول سیاسي بندیان دي یا جنګي اسیران دي همدا دي خوشي ځکه دغه لیستونه په توافقنامه کې شامل دي په همدا لیست ورکړل بیا لاسلیک شوی چې دا بندیان به راخوشي کوي دا توافقنامې برخه ده موانع درېږي د افغانستان قضیه ډېره لویه قضیه ده دلته ملي منافع دي نظام د آینده لرو او دلته سولې او اتفاق ته ضرورت ده د افغانانو ترمنځ ضروري ته ضرورت ده دغه 500 بندیان 600 بندیانو قضیه ډېره کوچنۍ مسله ده باید د هر څه زر حل شي افغانان خپل مابین کې د مذاکراتو فرصت پیدا کړي او سره کېني یوه خبره بله چې شی غواړم چې اعظم صاحب ځواب راکړي اعظم صاحب یوه خبره بله چې شی په دې تړون کې چې هغه د تاوتریخوالي د کمولو مسله ده خو اوس موږ چې ګورو برعکس تاوتریخوالی زیات شوی دی مثلا دا 2 ورځې مخکې په سمنګان کې د ملي امنیت په مرکز باندې برید وشو او زلمي خلیلزاد هغه وغانده او طالبان په دې باندې ګرم کړل او په تړون کې دا راغلي دي چې طالبان به په افغان ځواکونو بریدونه نه کوي که داسې ده نو ولې نه عملي کوي د دوی خوا تاسو خبره درسته ده یو شی دی چې په افغانستان کې اوسنۍ د جګړې حالت انتقامي شکل ولري یعنی انتقام ته خبره ووتله
دا درنه غمیزه دا د خطرناک جګړه دا د افغانانو ویني دا بدبختي دا مصیبتونه چې زموږ په خلکو رالل او موږ دې نه عبرت نه اخلو. مخکې دې چې سمنګان مسلې ته راشم اول د بندیانو خبرې ته راځم. د بندیانو په مسله کې ګوره ډېره واضح خبره ده 4.5 یا 4,300 بندیان یې لشو د 600 بندیان مجاهد صاحب درست ویلي. ته فرض کړه یو په میډیا کې راځي وي دا پاکستانیان یو ورځي وي دا فوجیان یو ورځي وي دا آیساید په دې نه خوشي کوو بیا وي دا جرمي دي ورورت د وزیري مسلې د خاتمې لپاره د ستر جنگ د خان منصور جنگ د خاتمې لپاره دا 15,000 چې لکه د 1,000 نور ملکه نو ولې په دې کې داسې رون میکانیزم نو کله چې زلمای خلیلزاد له طالبانو سره کې ناسته کله چې امریکا له طالبانو سره تړون کاوه او اوله ماده هم دغه د بندیانو د خلاصون مسله د ځکه لغه وروسته باید افغاني خبري اترې د افغانانو ترمنځ پیل شي ولې بیا دغه شیان په نظر کې نه نیول چې په دې کې به دغه سلوړې جوړي راځي دغه سټیټي جګي به راځي مشکل به راځي ولې یو میکانیزم د څار په دې کې نشته عرض په دې کې د ګوره ځکه یو معاهده او یو تعهدنامه و چې ترمنځ امضا شول او په دې باندې افغان حکومت خبرو په تفصیل په هر ماده باندې په خبرو هر نقطه خبرو افغان حکومت ورته یې خو دا اول سره چې راځي نه یم د 15,000 کسان بندیان دي لکه دوه سره دا شي نه منم اته خبره نه واکله چې معاهده امضا شو بندیان شروع شول اوس اخر ته چې رسیدي اوس په کې دا خبره راوځي د دې معنی دا ده چې دلته د سولې مقابل کې نور خندونه هم را پیدا کیدي شي یو حمله دولت کې یو ځای بمبار کی طالبان بالکل داغي جواب ورکړي د طالبانو په جواب ورکولو کې افغانان مري او د دولت په حملو کې افغانان هم دا پښتنه ما کوله وس طالبانو چې د سمنګانو بریدي کړي د مجاهد صاحب شته کې د شیدای اشاره ورته وکړي دوی وایي چې موږ ځکه دا کار وکړو چې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونه په موږ باندې بریدونه کوي په غیر جګړیزو سیمو کې هوایي بریدونه کیږي او د عملیات په مهال افغان حکومت ځواکونه د امریکایانو او یو د بل ملاتړ کوي نو ولې بیا امریکایان دغه ماده نه مالي کوي چې باید بریدونه پیونه شي په طالبانو باندې خبره دا ده چې د مجاهد صاحب خبرې سره زه اختلاف په دې لرم چې په ملکی خلکو باندې حمله یا د ولس وژنه دا به هیڅ صورت ونشي دا نفرتونه پیدا کوي دا کار به دونه وکړي سمنګانو باندې حمله بالکل زغندم دا درست عمل نه و دا باید نه وي شوی زما پوښتنه له تاسو دا و چې ولې امریکایي لوري ولې زلمای خلیلزاد هغه چې دوی په ورسره لیکلي دي هغه نه عملي کوي هغه د چې په طالبانو باندې بریدونه کوي نه امریکایان خو بریدونه نه لیکلي په طالبانو باندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ معاهده زه فکر کوم چې بالکل درست روانه ده دا چې مشکل نه ګورم چې د ډرون حملو یا د نور حملو خبره کوي اوس په ډرون تیاری افغان حکومت هم لري نه خو طالبان دا وایي مجاهد به دا خبره وکړي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو الوتکې د امریکایي پیلوټانو لخوا کارول شوې دي نو زه فکر کوم چې امریکایي پیلوټان په افغان الوتکې کې کینې دا خو د داخل نوتلې خبره ده دا هیڅ زما فکر نشي منلی چې امریکایي به راځي د افغان په تیاره کې به پرواز کوي مجاهد صاحب تاسو جواب څه دی دې ادعا ته ورکم اول خو تاسو دغه پروسه بعد د دې نه چې موږ به توافق وشو د جنگ اعلان به تاسو وربل موږ هر سرلې جنگ اعلانو سکل سرلې موږ جنگ اعلان نه کړی دا به تاسو شاهدان ټول ملت شاهد دی یو تاسو د دې اشرف غنی لپاره د جنگ اعلان واوري یو نیمه میاشت شاوخوا مخکې د اعلان وکړ جنگ او د اور امر ورکړل ځواکونو ته او د دې معلومي چې جنگ څوک غواړي دوم دغه د ملکی خلکو په وړاندې باندې عملیات کول لکه سنگین پیښه چې په واشت سره شپږ نفر به ور شهیدان او زخمیان شول هغه په شمالي ولایتونو کې موږ په بیل ولایتونو کې هر ورځ راپورونه لرو چې کورونه بمبار کیږي کورونه باندې چاپی ورسوم ویل کیږي د استخباراتي خلک دي خلکو کورونه نه خلک راهلي بندیانوي دغه د سمنګانو عمله چې کاملا یو نظامی ځای ده د استخباراتو د حزب اسلام ملي امنیت یو مرکز ده چې هغه باندې برید شوی بل موضوع دا د اعظم صاحب معلومات نه لري تاسو به د تور ځوړاندې څلور ځوړاندې په بغلان کې الوتکه ولوده د کابل ادارې سپارتوکانو الوتکه ولوده هلته امریکایانو خپل اعلامیه خبره کړه چې الوتکه ولوده خو چاته زیان نه درته هغه پیلوټ هم زیات نه درته چې هغه امریکایي وو څنګه تاسو انکار کوئ چې افغان طیاره امریکایي پیلوټان نه چلی دا واضح خبره نه ده موږ دقیق معلومات لرو نور یوټیوب نو خو فکر نه کوي مجاهد صاحب فکر نه کوي چې دغه کله چې مثلا دغه تړون کې د امریکایانو سره یو خبره ده هم پکې راغلی و چې تاوتریخوالی به کمیږي او بل اخر عمومي اوربند ته بلاره اواریږي بالکل دا خبره په تړون کې نشته چې عملیات به کمی کوم ذکر راغلی وي څوک نه څنګه وړاندې کوي صرف دا سوي دي چې موږ به کوشش کوو چې مذاکرات پیل شي یا بین افغاني مذاکرات بعد لغنه به دوه اړخونه کوشش کوي چې فضا نورمال وساتي
کېدای شي ستاسو دا تکتیک د خلکو په نظر ګټور پریوزي که تاسو د جنگ نه لاس واخلئ یا مثلا جنگي عملیات کم کوي ځکه په هغو کې ولسي وګړي هم وژل کیږي فکر نه کوئ چې کېدای شي خلک دغه لاره در سره ومني چې دا د تاوتریخوالی یې کم که نو طالبان په حق دي عملیات کم شوي دي دا اوس سکل موږ ما یادونه وکړه موږ عملیات نه دي اعلان کړي څلیا هر کال موږ عملیات اعلانول موږ سکل اعلان نه کړ د همدې په خاطر چې موږ زمینه سازي کړې وي اوس هم د عملیاتو په خوا پسې فیصدي سلوه اوس هم هغه څلوېښت کره ټیټه کړې ده دا په خپله ټیټه شوې ده ولې خلک دا هم وایي چې موږ بیخي خپل لاسونه وتړو دا خو ممکن نه دي اوس د کابل اداره په ګڼو ولایتونو کې عملیات ته راوتلې سلهاوو ټانګونه عملیات دا اوس موږ پاس خبرې کوو د کابل سروي ولسوالۍ جګدلک سیمې ته دوی د عملیات لپاره ټول ټانګونه د نن سهار عملیات ته راایستلي اوس که په دې موږ حمله کوو تاسې به وایئ چې جنګ دوام کوي خو جنګ موږ مجبور یو عکس العمل وکړو په ټولو ساحو کې دا اوس موږ دفاعي حالت کې قرار لرو مجاهدین ته ویل شوي دي او دغسې استخباراتي ځالې چې بار بار ملکي خلک شهیداني هغه خو مجبور یو چې تر هدف لاندې راولو که ایران اولو دوی په ار کې ناست دي موږ په غره کې ناست نو به ښه دې ته زمینه مساعد چې مذاکرات وکړي مننه اعظم صاحب که تاسو مهرباني وکړئ نور کوم د دې تر څنګ د بندیانو خبره خو مو وکړه چې یو لوی خنډ دی مثلا بریدونه یو په بل کېږي او پړای هم یو په بل یو په بل باندې تورونه اچوي نور کوم خنډونه شته چې دغه تړون په وړاندې دي او نه دی عملي شوی د تړون اساسي ماده چې تړون په حرکت راولي یا نتیجې ته رسوي هغه اساسي ماده یې دغه د بندیانو تبادله دې لپاره باید زر تر زره لاس خلاص شي چې افغاني مذاکرات سره موږ لاړ شو نه خو اعظم صاحب ستاسو که یاد دا د مارچ تر 10 پورې ښوولي و چې ډېر کم وخت په هغه وخت کې و ځکه د فبرورۍ په وروستیو کې تړون لاسلیک شو او د مارچ تر 10 پورې او د 500 بندیانو خلاصول چې د هغو دوسیې ګوري د هغو نه ضمانت اخلي او هغوی خوشي کوي بیا ته په دې پوهېږي که نه چې هغوی په تا باندې بیرته بریدونه کوي که نه فکر نه کوي چې دا اسانه خبره نه ده 4.5 چې خلاصېږي 4,000 خلاصېږي 500 بیا څه شی معنی ده هغې دپاره بیا 2 میاشتې 3 میاشتې په بر کې نیسي او هغه چې دی هغه په منډه باندې خلاصېږي ګوره د اول سر نه دا سره خطونه دا د بندیانو لکېدل دا د نس اټاني لکېدل دا ټول سره خطونه بدبختانه به زه خو وایم چې موږ رښتیا نه ویو ځکه د مسلې حل نشو پیدا کولی ځینې خلک بیا داسې فکر کوي اعظم صاحب ځینې فکر کوي چې دا تړون چې شوی دی د امریکا او طالبانو ترمنځ دا په افغانستان کې سوله نشي راوستلی او حکومت هم څنګ کوي یو ډول فکر کوي همداسې ده دا حکومت په ولې څنګ کېږي حکومت موږ همیش ویل ګوره په حکومت کې یو نظام دی بنسټونه دي اساسات دي دا اساساتو دفاع موږ همیش کړې ده موږ دا ویلي دي چې دا د افغانستان نهادونه دي دا که سبا ته هر رژیم په افغانستان کې وي ملي اردو ته ضرورت لري ملي امنیتي قوتو ته ضرورت لري او دا به د نظام برخه وي د دې د متلاشي کېدو یا د دې د ختمېدو هڅه باید هیڅوک ونه کړي او هر څوک دا هڅه کوي هغه به افغان دښمن وي مجاهد صاحب نه مې پوښتنه ده همدا پوښتنه مجاهد صاحب نه کوم تاسو ډېر په دې ټینګار کوئ چې ډېرې خوارۍ مو کړي دي د سولې د راوستلو په برخه کې مو هلې ځلې کړي دي خلیلزاد مو یاد کړه خو طبعا د ټولو افغانانو هیله ده چې سوله راشي په وطن کې مجاهد صاحب ځینې وایي چې دغه تړون په هیواد کې سوله نشي راستی مخکې مې د اعظم صاحب نه هم دا پوښتنه وکړله فکر نه کوئ چې د 500 بندیانو د خوشي کولو پرته تاسو دې ته تیار شئ چې راځئ خبرې اترې پیلوو بندیانو په مسله به هم کار کېږي هغه به هم خلاصېږي چې خلک یو ډول پرمختګ وګوري ستاسو په عمل کې ځکه اوس کېدای شي چې فرضاً د دغو 500 بندیانو په ځای چې تاسو یې ټینګار پرې کوئ د ورځې لسګونه کسان وژل کېږي فکر نه کوئ چې د دې په ځای چې دغه کسان ووژل شي او مخنیوی وشي لږ څه تاسو ګزاره وکړئ دا موضوع ډېره مهمه ده تړون ته باید ارزښت ورکړي څوک چې وایي دا تړون سوله او امن نشي راوستی معنا یې دا چې باید اشغال دوام کړی وای بله معنا نه لري هغه تړون په وجه باندې به اشغال پای ته رسېږي کله چې اشغال پای ته ورسېده هر هېواد د اشغال سره بدبخته کېږي چې اشغال نه وي او خپل اختیار خپلواکي پیدا کوي اوله ګټه یې دا ده چې دې سره به خپلواکي حاصلېږي یو دوم چې موږ فرصت ورکړو او دغه د اعظم صاحب خبره که چېرې اراده موجوده وي قرباني ته آماده شي جهاتونه افغانان سره کښېني بالکل سوله راتلی شي نو خو په تاسې تورونه دي مجاهد صاحب تورونه په تاسو باندې دي خلک وایي چې تاسې دا امکان نه برابروي چې افغانان په خپلو کې سره کښېني نه که چېرې موږ له دغه د بندیانو د قضیې نه تېرېږو معنا یې دا ده چې تړون نقض کوو په تړون کې دا لیکل شوي چې 6,000 بندیان خلاص موږ دې ته تعهد لرو د تړون د ساتلو سره تړون یو مهمه وثیقه ده د اشغال د خاتمې لپاره د افغانستان د تاریخ لپاره د افغانستان د آینده لپاره هر څوک باید دې ارزښت ورکړي وروستۍ پوښتنه مې له دواړو ښاغلو نه ده مجاهد صاحب اول تاسو راته ووایئ څومره هیله من یاست چې دغه تړون به عملي کېږي او په افغانستان کې به سوله راځي
موږ تر ډېر ایلمن یو ځکه اوس دغه 115 وتلي تړون کې اگر که شوي نقصانونه منځته راغلي لکه د بندیانو قضیه دلته یوه شوي موضوع طبعا بل د ځینو تخفیګانې هم راغلي چې موږ مطرح کړي دي هغه مهمې موضوعات دي خو البته حشوي حیثیت لري په متن کې هغه ضروري غټې مسلې په هغو باندې تر اوسه پورې کار روان ده امریکایانو ځواکونه کم کړي امکان لري دا د وخت پوره شي د نیمو میاشتو نورو کې ټول وباسي تخلیه شي موږ هم دا ژمنه کړې چې افغانستان له خاورې نه به چاته زیان او ضرر نه رسېږي پاتې څو دوه نورې مسایل چې افغانان په خپل مابین کې مذاکرات ته دې ته نږدې شوي اوس ډېر ځکه د بندیانو هم ډېر تعداد خلاص شوی امید د ستا نورو کې کوم څوک چې خنډونه اچي هغوی درک وکړي او بېرته حساسیت باندې پوه شي زر خلاص کړي په افغانان بین الافغاني مذاکرات به پیل شي دا هم مهمه موضوع ده وروسته بیا نورې پرېکړې روانې دي امیدواري ډېره ده خو باید خنډونه وانه ټول شي وخت ورنه ګرځي مننه او وروستۍ پوښتنه مې له ښاغلي اعظم نه ده تاسو څه فکر کوئ څومره هیله مند یاستئ چې دغه تړون به عملي کېږي او سوله به ورسره راځي زه په ډېر ډاډه سره باندې دا ویلی شم چې بل تړون وجود نه لري همدا تړون دی چې افغانستان ته به صلح راوړي افغانستان به آسان غمیزه به ختموي زما د یقین دی زما د باور دی او دا زما عقیده ده ډیره مننه د بحث وخت مو هم دومره و د بحث له میلمنو نه د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد او د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد